Sama da fervole cu sala. Musala warka wala. زه چې یم زما نوم مولوي محب الله امیر خدمات شهري د 22مې ناحیې یم. نو موږ انشاءالله کار ډیر ښه په سرحد روان دی. کوشش کوو چې دغه کم کسان چې خودسره ځمکې غصب کړي دلته اوسیږي دا کسان د دې ځای څخه په ښه توګه باندې د دې ځای څخه بار په دغه ساحه کې چې کوم موږ کار روان کړی دی دا ساحه د 22مې ناحیې ساحه ده او د باګرامۍ د پروژې منځ دی. تقریبا 100,000 مربع متره ځمکه دلته چې و دې ځای کې کوچیان اوسېدله. نو په دا خاطر باندې موږ د ښاروالۍ څخه هم دغه غوښتي وو، مکتوبونه مو بار بار استولي وو او قمندانۍ ته د باګرامۍ د قمندانۍ په همکارۍ موږ ساحه کې کار روان کړی دی. تقریبا یو 40% ساحه مو تخریب کړې ده او نور کار باندې جریان لري. نو اسم محمد یعقوب، وکیل گذر دوم پروژه باگرامی. همین چیزای خودسر کمیجه آمده بودن، مجرین خودسر آمده بودن و چند پی رختار دادنش نشد چون پلان بود و پارک سبز ما بود، مجبور سایه سبز ما بود، مجبور شدیم و حوزه و نایه و یا تقاضا کردیم تا بدانیم کسی که امی ساحه پاک شود.
دا خالی دی، دا خالی دی.
نن ورځ د ښاروالۍ د مقام نه ډیره مننه کوو چې د 22مې ناحیې په مربوطاتو کې یو تعداد خلک خود سره د کمپ په نامه د مهاجر په نامه باندې اوسېدل در حال چې د تېر نظام پاتې شونکي دي دا هغه خلک دي چې اوس کورونه لري اکثره کورونه په تجارت باندې ورکړي دي نو دا ډېر په معقول او مناسب اقدام ده فکر کوم چې د ناحیې او د دغه ګذر د خلکو د درد دوا وشوله د ټولې ناحیې د اوسېدونکو همدغه هیله ولا همدغه ارزو ولا په کراتو باندې د مقاماتو سره د تماس ونیو چې موږ د دغه کم سره اذیت یو نو محیط زیست خراب کړی وو حتی د کورونو کې چې دلته فارمونه پکې جوړ شوي وو مالداري پکې ساتل کېدلې تجارتونه پکې کېدل نو مختلف انواع غیر اجتماعي کارونه په دغه ساحه کې کېدل نو دا به ډېر په جای او مناسب اقدام وي چې دا کمپ
مهاجرین له دې ځای نه اوچته کړي یا خپلو کورو کلو ته ورسوي یا بل ځای د کابل په اطراف کې یو مناسب ځای ورته تعیین کړي. امروز اگر احساس خوشی میکنیم که همین خانه بیران میشه، مگر بیران نمیشه ایجای ما جور میشه. صحیح است. فقط خوش هستیم از دولت اسلامی امارات که اینمی چی را کتمو کرد که فقط یک همکاری ما را گرفتم کاری زیاد که جای صفا شود. جواب بده شيء كذا بقول تقريبا سنيرين هذا سجن برضه Azar,
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب عبدالغنی الوکوزی، مسئول بخش انجینری نایب سدو. کدام جایی که امیال شما تقریبا میبینید سالهای قبل از طرف یک تعداد افراد به نام مهاجرین غصب شده بود، بر علاوه که بر اساس جای تایید شده بود ولی یا در جای انتقال شده یک تعداد با دوباره غصب کرده. این ساحه را که میبینید زیادتر ساحه سبز است، سرک 60 متر است و بر علاوه سرک 60 متر خط ریل می باشه. برای از ما تقریبا یک هفته دو هفته پیش اطلاع دادیم که شما این ساحه را تخلیه کنید تا شهروانی کابل در ساحه متذکره سرای پلان سرک 60 متر تطبیق کنه، ولی یا اطلاع نکرده. امروز خوشبختانه با همکاری حوزه ولسوالی محترم بگرامی، قماندانی امنیه بگرامی که و مسئولین استخبارات بگرامی که یک تشکری خاص از پیشان میکنه، امروز همکاری کرده تا در رسیدن مردمی که غصب کرده اینجا و مانع پلان شهروانی میگرده یا را انتقال کنیم و سهر به آماده پلان سرک آماده سازیم.